فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د قاری سے مزمین د ټولو نسبت د علم سره دی. علم یو عظیم الشان نعمت دی د الله تعالی د نعمتونو نه. دا په آخرت کې هم په کار راځي. اصلي مقصد د دې آخرت دی او دا په دنیا کې هم په کار راځي. د دنیا عزتونه، خیرونه، برکتونه هم الله تعالی د علم سره متعلق کړي دي او د آخرت د خیرونو کنجي دا علم ده. ایمان، علم، تقوا چې راجمع کې ډایرک په جنت ته ځي، او چې ایمان، علم او تقوا کې کمی راشي نو بیا به الله تعالی جنت ته بوځي، خو په دې تلو کې به تندکونه سړی وخي او د آخرت تندکونه ډېر زیات خطرناک تندکونه وي. دا د دنیا د تندکونو په شانتي نه دي چې بس راپرو به ځي او زر به اوچت شي. په یو مونځ باندې 1.8 لکه کاله سزا د یو مونځ په قضا باندې ملاویږي. یو دانق دی چې واغس 4 حصه د روپۍ، چې تقریبا نن سبا تاسو ته په خپل اصطلاح کې 4 وایي، خو دا 4 نه دی. د درهم 4 چې راوالی 4 حصه د دینار یا 4 حصه د درهم لږ زیاتېږي. دې کې 900 قبول شوي منځونه دي چې کوم قبول شوي منځونه دا به ځي چا ته کنځل وکړو، د چا د حق وخوړه، د چا بېعزتي دې وکړه او هغه ته نقصان ورسېد ستا د دې بېعزتۍ د وجې نه. چا پسې د غیبت وکړو نو د غیبت په وخت کې او به الله تعالی د هغه حسنات چې تا د چا غیبت کړي د ستا نیکۍ به الله تعالی هغه لره ورکړي. او که دا هم د سره بیا پاتې نشي، نیکۍ د سره پاتې نشي، نو بیا به د هغه انسان ګناهونه د هغه انسان په سر باندې هغه چولی کېږي په کم باندې چې حق چې کم باندې چې حق پاتې. دا ډېر خطرناک معاملات دي. احتیاط پکار دی په دې معاملاتو کې. د احتیاط تقاضا دا ده چې انسان د خپل نفس محاسبه کوي. مونږ ډېر وخت په غفلت کې تیر کړی دی، ډېر بې انتها وخت د الله نه غافله، د رسول نه غافله، د دین نه غافله، د آخرت نه غافله، د تقوا نه غافله. نو زما د علماء طلبو اول میزان ته درخواست دی او بیا مې د علماء طلبو ته درخواست دی چې په توبه ایستو کې قطعا مهلت دا ورنکړي. چې کېږي نن توبه وباسئ، ښه په اخلاص توبه وباسئ. که نن نه کېږي چې سال لږ وباسئ، توبه فوراً د واجباتو نه ده. خامخا توبه به وباسئ او د واجباتو نه ده. نو نن یې وباسئ، که نن نه سبا یې وباسئ، که سبا نه یې پتک یې وباسئ. د انسان د مرګ او د ژوند پته نه لګي چې الله ته تائب شوې، توبه دې وویسته. نو حدیث کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. څوک چې توبه وباسي او په اخلاص توبه وباسي نو دا داسې ده چې دا ګناه نه ده کړې. نو علم او عمل او تقوا او اخلاص دا ټول چې راجمع کې دا زموږ د آخرت کنجانې راغلي دي. دنیا کې هم د الله خیر درکړي. ګوره دا نوم ورکوټې رسه چې قاري صاحب، دا نوم ورکوټې رسه چې مفتی صاحب، دا نوم ورکوټې رسه چې پیر صاحب، دا نوم ورکوټې رسه چې شیخ الحدیث صاحب. دا اسمان ته رسیدلي نومونه راغلي دي. زما په خیال باندې د دې عوامو په نسبت باندې الله دې د عوام خوشحاله کړي چې چېرته یو غټ ډیجي بغیر د وردی نه رواني. یو خدای دی چې وردي وي، وردي یو داسې شی دی چې د هغې روب وي، خو چې بغیر د وردی نه کله یو غټ ډیجي رواني نو څوک ته سلام کوي چې سلام علیکم وایي که نه قاریان، څوک یې پېژني هم نه چې دا څه شی دی څه شی نه دی. او حال دا دی عالمان چې کله رواني وردي یې نه وي. یو نقطه دې شا ظاهره شوه ګورئ
چې عالم به په ورده کې وي په پیګه کړ عالم به پس کې وي په ورده کې که عالم په ورده کې نو بیا به ته خلک سلام کوي مونږ ډېر یو تصویر مې خپل رسولي یو ډېر غټ مدرس دی د دارالعلوم عام پکولی په سر کړی او تورې جامې چولې او خړ څادر نو مې چې توس بس تخیجي نو تا ته څوک شوی چې قاري صاحب مفتي صاحب عالم صاحب څه خو صوفي صاحب به درته وایي که نه بغیر د صوفي صاحب نه او صوفي صاحب هم نن بدل شوي دی په امیر صاحب نو صوفي صاحب به درته وایي او امیر صاحب به درته وایي نو څنګه چې ډي آی جي ته په خپله ورده کې سلام کېږي داسې به تاسو ته هم ګورئ په خپله ورده کې سلام کېږي او اتحاد لیکلي د علمي تقریر نه کوم چې دا د مستحباتو نو د سننو نه ده چې عالم به داسې لباس استعمالي چې خلکو ته پته دا ولګي چې دا عالم دی او جلد نمبر 5 کې عالمګيري لیکلي دي چې یو داسې علاقې ته عالم لا چې خلکو ته دا پته نه و چې دی عالم دی نو دی به اظهار د علم هم کوي په لباس سره به اظهار د علم کوي او په اقوال او په افعال سره به اظهار د علم کوي چې خلکو ته دا پته ولګي چې دا عالم دی او دی مرجع وګرځي خلک ولا راشي نو ګوره د دې نه ښایسته لوم نن سبا نشته وزیر اعلی ته گورنر ته خلک گورنر صاحب وزیر اعلی صاحب وایي عمران ته نن سبا وزیر اعظم صاحب وایي او ټوله دنیا لګیا د عمران خان ته کنځل کوي او که نه کوي زه خو ته نه ټول نه اول خیر یې کوم دا یاد ساتئ ما به مخکې 500 روپو سینجي واچوله قاضي صاحب قسم او دا ټوله خپله حلقه نه ده دا به مې مړي جمدي وکړه 500 روپو سینجي اوس زه پټرول چې زمانو د 900 اچوم او چې راځم نو چې زمانه هغې کې به ته 15 شپه خیرې او کنځلې وکړم او چې راځم هغې کې به ته 15 شپه دا هر سړی دی ګورې تاسو چې باندې موټر سایکلو باندې ګرځئ او دا په 1.5 روپۍ 160 ته مو تیل پټرول واچي نو لړم خیرې کوي او که نه کوي زما خو کوي او تاسو نه نیم خبر که تاسو چېرته د راجا زامن یې نه هغه ځان له خبر راغی زما خو کوي زه خو ډېر زیات تنګ شوی یم نو مقصد زما دا دی چې ګوره وزیر اعلی ته خلک کنځل کوي وزیر ته کوي گورنر ته کوي خو عالم ته چې کنځل کوي دا خلک راپاسي دا خوله وله داسې وي چا خدای دې غرق که عالم ته کنځل کوي قاري ته کنځل کوي مفتي ته کنځل کوي ویلی شي نه ټول خلک لګیا دي وي یا الله د کورسو والا غرق ټول خلک لګیا دي وي یا الله پاک د حکومت غرق ټول خلک لګیا دي یا الله د وزیران لګان غرق تاسو د چرته د چا د خولې نه اورېدلي دي چې چا ویلي چې الله دا د دین والا خلک غرق کړي وایې که نه کنه د چا د خولې نه هم د اورېدلي دي چې الله دا د پټکو والا غرق کړي د چا د خولې نه هم د اورېدلي دي چې الله دا مولیان چې دي جوماتونو کې دا غرق او پرک کړي دا کم چې ناکاره خلک یې هغوی پکې بیا تفریق کوي نور مولا منم او سیاسي مولا نه منم هغه د لستنې وایي ځکه یې نه منې که نه پرې پوهېږې ماشوم چې کوم ماشوم د کوم ډاکټر ستنه وي هغه ته د هغه ځای نه وګوري نه ماشوم تړتکې شروع کړي ګورې ښه داسې دا وکړه نه او چې څوک له ستنې نه وي هغه ماشوم نه یېرېږي نو دا د لستنې وایي دا په اسمبلی کې قادیانې کوي دا څونه پراپیګنډه چې کوي دا قادیانان کوي ښه دا صالح مسلمانان نه کوي چې سیاسي مولا نه منم او نور منم سیاسي مولا د لستن وایي ته ځکه نه منې ګورې ښه دا یاد ساته نو ګوره څوک دیندارو خلکو ته کنځل نه کوي پټکو ته کنځل نه کوي موسلې ته کنځل نه کوي سپینې جامې ته کنځل نه کوي پته ولګېده چې د دې خلکو په نیز باندې دین او اسلام او ایمان او تقوا نه ټولو نه اعلی شي راغلی نو چې دنیا کې هم دله خیر درکړي او آخرت کې هم دله خیر درکړي نو حاصلوی به او که نه به حاصلوی به ها الله هم په دعا نه جانه خوشحاله کا د تکلیف مصیبت هم الله په امان کې وساته وصلی الله علی خیر خلقه محمد